بهر کې ډیرو درنو حاضرینو خویندو ورونو ستاسو په اجازه دې شعر سرخط دی چې بهر کې لویه زویه تا ته وایم آدم هوا سره پښتو ویلا خدای له موسی سره پښتو ویلا په صحیفو کې د انجیل راغلی مریم عیسی سره پښتو ویلا د خپل آیین د خپرېدو په خاطر زردشت هر چا سره پښتو ویلا یوسف د مصر د فرعون یوسف د مصر د عزیز ماڼۍ کې له زلیخا سره پښتو ویلا کلونه پس چې له ځنګله راغی خلکو بودا سره پښتو ویلا لکه چې ژبه د عشاقو ویدا مجنون لیلا سره پښتو ویلا یورپ کې لویه زویه تا ته وایم یورپ کې لویه زویه تا ته وایم نیکه د نیا سره پښتو ویلا یورپ کې لویه زویه تا ته وایم نیکه د نیا سره پښتو ویلا دا پیژن پاڼه خپله مه ورکوه دا پیژن پاڼه خپله مه ورکوه چې مور دې ما سره پښتو ویلا ښه صاحب دا یو نظم دی په مصنوعي شکل مې لیکلی ده دا د یو روسي قومندان د راپورټ په اساس ما دا نظم لیکلی هیله مند یم چې پیغام پکې وي چې تاسو ته جالب وي د حماسو کلی زمونږ د خاورې طبیعت همدا دی که غواړئ پوه شئ حقیقت همدا دی چې د دې خاورې قهرمان ملت دا سره یو موټی افغان ملت په خپله خاوره د چا واک نه مني په هیڅ صورت پردی ښکېلاک نه مني یو وخت کارمل سره روسان راغلل زمونږ په ګران افغانستان راغلل هېواد یې ټول په اسارت کې وتو په لویه شخړه کې ملت کې وتو پیل شوه په ټول افغانستان کې جګړه په دغه سیمه د جهان کې جګړه کلی په کلی کور په کور جګړه وه لنډه یې دا چې لور په لور جګړه وه د روسي پوځ جنگي غښتلی ماشین نړۍ په وار وار ازمویلی ماشین ډېر بې ګناه خلک زندان ته لیږل یا یې د واره بل جهان ته لیږل لکه نن میندې بورېدلې زمونږ لکه نن میندې بورېدلې زمونږ خویندې په ورونو کړېدلې زمونږ داسې چې ډېر خلک هلاک شول زمونږ کلي له خلکو ځینې پاک شول زمونږ کډه په شا خلک هجرت ته اړ شول ډېرو خواریو او ذلت ته اړ شول د غنملو په وخت میوند کلي کې له ملالۍ سره پیوند کلي کې روسي پوځونو عملیات کول په دې نامه یې جنایات کول قطار د شوبل او ټانکونو راغی کلي ته لوی ځواک د پوځونو راغی د قماندان په قمانده پوځونو په کلي برید ته آماده پوځونو کور په کور ویره خپروله هلته پښتنه مورې کړوله هلته بهر له کلي نه ولاړ ټانکونه زمونږ په وینو سره لتاړ ټانکونه د سربازانو له نظر لاندې وو ځکه چې هر ټانک له خطر لاندې وو دې کې د کلي یو ماشوم راغی دې کې د کلي یو ماشوم راغی له یو کمیس سره مظلوم راغی د ټانک له چین لاندې واښه اچوي روسانو کوچ دا په څه اچوي لاړه په منډه یو تیلی راوړ یو چیتو پیت د اور ډبلی راوړ خو قماندان چې دا سانه څارله په پوره پام یې ډېره ښه څارله ټانکست ته وویل چې ډېر پام کوه کچه خپل ټانک وبخئ
ټانکس ته ووایي چې ډېر پام کوه د دې کم کې ډېر احترام کوه له سترګو لاندې پرې نظر ساته کچه خپل ټانک ته د خطر ساته ماشوم څاره ممانعت مه کوه پام پرې ساته مخالفت مه کوه ماشوم غوښتل چې ټانک په اور وسیزي ماشوم غوښتل چې ټانک په اور وسیزي په اصطلاح د غلیم زور وسیزي خو خوار راوړی تیلی بل نه شو په پای کې کله چې تسل نه شو چاپېر له ټانکه تاوېده ماشوم په یو کمیس کې ګرځېده ماشوم نو په دې ټانک باندې باولې وکړې نو په دې ټانک باندې باولې وکړې چې دې دارې ژاولې وکړې عملي درسو سربازانو ته ده د سرې اردو انډیوالانو ته ده د دې قمندان وویل سربازانو ته خپل د سرې اردو انډیوالانو ته خپل د دې ماشوم د حرکت راښیي موږ ته زموږ موقعیت راښیي چې دلته ګرانه ګزاره ده زموږ اخر دا خاوره هدیره ده زموږ په خپل راتګ سره خطا کړي مونږ له دې ملت سره جفا کړي مونږ ممکنه نه ده چې کامیاب شو مونږه یا له دې جنګ خلاص په آب شو مونږه د یو ماشوم داسې غبرګون وګورئ دا میوندی کمکی پښتون وګورئ دلته غاښونه د انګریز مات شوي لوی لوی پوځونه ریز مات شوي دا د ملالې او ایوب کلی دی دا د ملالې او ایوب کلی دی فکر ونه کړئ چې مغلوب کلی دی زمونږ که ټانک او یا وسله جنګېږي د افغانانو اراده جنګېږي داسې جنګونه ارادې ګټلي د ولسونو فیصلې ګټلي له همغې ورځې یادېږي دا په جرایدو کې خپرېږي دا چې د ملالۍ د کاله یو ماشوم چې د ملا له وبخئ له همغې ورځې یادېږي دا په جرایدو کې خپرېږي دا چې د غاصبینو سترګې اوس خلاصې شوې د غاصبینو سترګې اوس خلاصې شوې چې د ملالې د کاله دې ماشوم د دوی په ټانک باندې متیازې وکړې